ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. سورة يونس يولسم سپارا آیات نمبر 450 دے. پا دی آیات کی اللہ رب العالمین دا آخرت ویر ذکر کوي چې دا آخرت نه یره پکار دا، خاص کر هغه کسان چې هغوی مشرکان دي، د الله سره شریکان او برخداران جوړوي. قیامت داسې یوه سخته ورځ ده چې رب العالمین فرمایي چې بیا به په فدیو، په جرمانو، په پیسو باندې به بیا نه خلاصېږي. انسان به وایي که دا ټوله ځمکه را سره وي د سرو د سپینو، خو چې دا ورکم خو د دې عذاب نه آزاد شم. خو بیا به دې انسان ته دا ارمان دا به نه پوره کی. نو فرمای رب العالمین ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به ولو أن أو كشي يعني مملوك شي مالك شي دا إنسانا ولو أن أو كچرت شي يقينا لكل نفس دپارا دهر يو نفسا ظلمت چې ظلم کړي د نفس، ظلم نه مراد گناهونه کړي، کفر کړي، د شرک کړي. څه شی ورلشي رب العالمین فرمایي ما ټول هغه شیزونه فی الارض چې پزمکه کې دي لفتدت به خامخا بدل باور کوي دا انسان د هغه سچ د دې د پارشي د دې نفس د پاره وای بچ دا ټول ورکم خود د عذاب نخلاص شم. خدا ارمان دا به پوره نشي. بیا په سورہ ال عمران کې رب العالمین دا سے فرمای ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، هغه کسان چې کافران مړ شوي دي د کفر په حالت کې مړ شوي دي فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، چرې بعد دین قبول نشي کدا ټول ازمکه د سرو زرو په مقدار باندې پیش کې رب العالمین ته چې د دې عذاب نه آزاد شم، نو چرې بم ته دا قبول نشي. اولئک لهم عذاب علیم، د دې کسانو دپاره عذاب دردون کې وما لهم من ناصرین، نبی د دوی دپاره هیڅ څوک مددګاران، هیڅ څوک به مدد نه کوي. نو ګورئ چې مخکې د دین هغه ورځ راځي چې ټوله دنیا په رشوت کې ورکې، د سرو زرو نه ډکه دنیا بیا به هم نه قبلیږي. نو اوس نه ولې داسې یو عمل انسان نه کوي، یو کلمه د توحید لا اله الا الله
مونځ په ټیم باندې کول، روژه نیول، نور نیک اعمال کول، نو بیا به انسان دی ارمانونو ته مجبور پاتې نشي. الله رب العالمین حالات بیانوي واسر الندامه، او پټوي با دا کافران دا جهنميان الندامه پخیمانی او پخیمانتیا، پزړونو کې به پټه ساتي. لما رأوا العذاب، کله چې دوی ویني عذاب لرا، کله چې عذاب ویني نو سخت بخپل ځانونه ملامت کیخ پیمانه بشي، خدا ندامت بم بیا دوی ته هیڅ پیدا نه ورکوي. واسر الندامه، د اسر یو معنا دا ده چې پټه بکی دا مشران مشرکان د چا چې تابعداري شوی د دې دنیا کې، د چا نه به پټه کې د خپلو کشرانو نه خجالت به وي، شرمیږي به، پیمانتیا به پټه کې او به شرمیږي. هلته خو دا هغه وخت دی چې لا اور ته تلي نه وي، د اور د تګ نه مخکې سخت به پښیمانه وي، خو راښکاره کولی به م نشي، داسې به م نشي ویلی چې موږ پښیمانه یو. دویمه ترجمه دا ده واسر الندامه، واسروا په معنا د ښکاره کولو سره راځي. په کلام عربی کې کله کله یو لفظ وي د یو بل په اپوزیټ په معنا راځي، لکه وراء مخې ته وی شاته وی، دغه شان واسروا یوه ترجمه دغه معنا چې پټوي به دوی. دویمه ترجمه دا ده چې ښکاره کوي به، ښکاره کولو نه مراد دا دی چې ښکاره به کړي دوی په پیمانتیا، ځکه چې دوی به عذاب ویني او هیبت به ور باندې راشي، چغې به بیا وی ارمان به کوي، خو وخت به دې تیر وي. او دا پیمانتیا به د څه د وجې نه کوي؟ د ترک ایمان، چې دا ایمان هم ولې نه راوړو، کشکې چې ایمان هم راوړی، خو بیا به دوی ته دا فایده نه ورکوي. دنیا کې معمولی چې ګناه د نه وشي، وړه ګناه وي که غټه ګناه وي، چې کله پیمانه شي او رب العالمین په وړاندې اقرار وکړي، الله دې بخي. التوبة الندامه، نبی علیہ السلام فرمایي وقضی بینهم بالقسط، فیصله به وکړی شي په منځ د دوی کې د انسانانو کې، بالقسط په انصاف سره، چې څومره ګناه دې کړې ده، څومره پلیت او ګنده ګناه دې کړې، همغومره پلیت او ګنده عذاب به درته میلاویږي. او نیک اعمال که دې کړي وي د هغې ښکلې بدلې به درته میلاویږي. وقضی بینهم، فیصله به وکړی شي په منځ د دې ټولو انسانانو کې، بالقسط په انصاف سره، ځکه فیصله کوونکی ذات چې دی هغه عادل دی، د عدل والا ذات دی، د هغه په کتاب کې ظلم نشته. هر انسان ته د خپل اعمالو مطابق جزا او بدله به میلاویږي. وهم لا یظلمون، او په دوی به معمولی ظلم هم نشي کېدی، مثقال ذره د ذرې برابر به د چا حق نه اخیستلی کېږي، بلکې چې څه عمل دې کړی وي هغه ټول به درته ښکاري، او د هغې مطابق به درته سزا او جزا میلاویږي. د آیات په اول ټکي کې ذکر شو چې کچېرې د هر یو نفس دپاره، هر یو انسان ظالم دپاره، چې ګناهګار وي، فاسق وي، فاجر وي، کافر وي، مشرک وي، منافق وي، او د دنیا نه په داسې ګنده حالت کې تللی وي، او دا ټوله دنیا د ده سره شي د سرو زرو، او دا ورکوي چې زه د عذاب نه آزاد شم، نو الله وایي چې ما تقبله، الله به یې قبول نه کړي. سوره العمران کې ذکر قبول به نه شي دوی نه. نو داسې ورځ ده چې رشوت پکې نه چلیږي، سفارش نه چلیږي، ملاتړ نه چلیږي، پارټي بازی نه چلیږي، هر انسان او خپل عمل دا به د سره ملوي. الا ان لله ما فی السماوات والارض، په دې آیات کې الله رب العالمین
دلیل عقلی بیانوي چې اے انسانانو لږ د عقل نه کار واخلئ. دا ټول اسمانونه او ځمکې او په دې کې چې څه دي، په اسمانونو کې څه دي او په دې ځمکو کې څه دي، او دا ځمکې او اسمانونه د دې ټولو واکدار کل پوره اختیار من هغه صرف الله تعالی دی. نو ولې تاسو د دغه رب مخالفت کوئ؟ ولې تاسو شرکونه کوئ؟ نو رب فرمای الا ان لله، الا واوري خبردار شي اے خلقو، الا منا خبردار شي اے خلقو، ان لله یقینا خاص د الله د پاره دی، ما غص فی السماوات چې په اسمانونو کې دی او دا ټول اسمانونه هم دغه په اختیار کې دي، والارض او په ځمکه کې. اسمانونو کې چې څه دي څوک دي دا ټول د الله په اختیار کې دي. ځمکو کې چې څه دي دا کاڼي بوټي غرونه سمندرونه هواګانې حشرات حیوانات انسانان پیریان بحری حیوانات بحری مخلوقات دا ټول د الله په اختیار کې دي. او اسمانونو کې چې څه دي دا ټول د الله په اختیار کې. نو داسې رب بندگی ولې نه کوئ؟ الا ان وعد الله حق، واوري خبر شي یقینا وعد رب العالمین حق، حق دا رښتینی دا. وعدینا مراد دلته بعث بعد الموت دی، چې د مرګ نه وروسته دوباره ژوند شته دی. او دی معنی هم دا ده چې لله ما فی السماوات، ټول هر څه د الله تعالی دی، مالک کل رب العالمین دی، اختیارمن او بادشاہ واکدار الله تعالی دی. نو اے انسانانو ستاسو دی فدیو ستاسو جرمانو ستاسو رشوتونو ته هیڅ ضرورت نه لري. رب العالمین بے نیاز ذات دی. بیا رب العالمین ویلا چې په ورځ د قیامت دا حق ده، ولكن اکثرهم لیکن ډیر د انسانانو نه لا يعلمون نه پوهیږي، علم ور سره نشته. که پوهېدلی دوی به دا پیغمبر منلی وي، دا قرآن به منلی وي، ایمان به پرې راوړی وي. په دې قرآن کې چې کوم حکمونه او کومې فیصلې دي دا به په خپل ځان باندې نافذ کړی وي. هو خاص دغه الله تعالی چې دی یحیی ژوندي کول کوي، و یمیت مړه کول کوي. اختیار د ځمکې او د اسمانونو د الله سره دی. نو اختیار د ژوند او د مرګ دا هم د الله تعالی سره دی. د روغ صحت او د بیماری دا د الله سره دی. د مرضونو او د هغې د علاجونو اختیار د الله سره دی. د آفتونو مصیبتونو خوشحالیانو او راحتونو اختیار د رب العالمین سره دی. نو داسې ذات ولې بندګي نه کوئ؟ هو یحیی خاص هغه الله تعالی ژوندي کول کوي، و یمیت مړه کول کوي، و الیه خاص دغه الله تعالی ته ترجعون، واپس کولی بشئ تاسو، ورګرځولی بشئ تاسو دوباره. خاص دغه الله تعالی ته ستاسو ورتګ دی. آیات کې همدغه دوه مسلې، یو د الله اختیار ذکر شو، او دویم چې دی چې قیامت حق دی، ورځ د قیامت دا حق ده. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور. په دې آیات کې الله رب العالمین علاج بیانوي د عذاب د قیامت نه د بچاو، چې د قیامت دومره سخت عذابونه دي په سبب بچ کېږو د دې نه. نو رب العالمین علاج بیان کړی دی. علاج هم د قرآن دی. قرآن سره تعلق جوړ کړئ، قرآن له وخت ورکړئ، په قرآن باندې ځان پوه کړئ، قرآن باندې عمل وکړئ. او رب یو څو صفات بیان کړي د قرآن. اول یا ایها الناس، ټولو انسانانو ټولو خلکو، قد جاءتکم یقینا راغلی تاسو ته موعظة وعظ والا کتابا. وعظ دې ته ویل کېږي چې انسان د بدو نه منع کوي او
نیک اعمالو ته یې رابلي، دې ته وعظ ویلی کېږي. من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه دا کتاب. یو صفت دا شو چې قرآن د وعظ کتاب دی، قرآن منع کوونکی دی د بدو کارونو نه، نیکو کارونو ته راکش کوي. دویم صفت د قرآن دا دی وشفاء لما فی الصدور. قرآن شفا د معنا علاج دی، دوايي د لما د هغه ټولو مرضونو فی الصدور چې هغه په سینو کې دي، کم شکونه او کم شبهات چې ستا په زړه کې وي، د دغې ټولو علاج چې دی هغه دا قرآن دی. که غواړې چې ستا د زړه خیرې او د زړه زنګ لرې شي، نو قرآن ته مراجعه وکړه، قرآن سره تعلق جوړ کړه. قرآن شفا ده د روحاني بیماریانو، لکه مثلا شرک، بدعات، رسومات، د دې نه دې بچ کوي. او دویمه خبره دا ده چې انسان بیمار شي، په سر دې درد وي، معدې تکلیف دی وي، پیرانو در باندې حمله کړې وي، سحر در باندې شوی وي، جادو در باندې شوی وي، بد نظری وي، سترګې در باندې چا لګولې وي، د دې ټولو بیمارینو علاج هم دا قرآن دی. خو څوک پې پوهېږي او څوک پې نه پوهېږي. پیغمبر فرمایي ان الله ما انزل داء الا وانزل له دواء. الله هیڅ یو مرض نه را لېږلی مګر د هغې علاج هم را لېږلی. ففهم من فهم وجهل من جهل. خو څوک پې پوهېږي څوک پې پوه نه شي. قرآن د دې ټولو بیماریانو علاج دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ته به بیمار چې راغی، دا آیات چې دی قرآن کې تقریبا داسې یو څو آیاتونه دي. یو دا آیات دی د شفا، آیات الشفا ورته وایي. دویم آیات دا دی وننزل من القرآن ما هو شفاء. په سورة الاسراء کې قرآن شفا ده. او دریم آیات رب العالمین فرمایي قل هو دا قرآن چې دی للذین آمنوا هدى وشفاء وإذا مرضت فهو يشفين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. دا د شفایتونه چې اووې او په اوبو کې چوف کې چوف داسې نه چې چوف دا لاړې توکې لږ شانتې تفل ورته عربي کې وایي. په کوم ځای د درد وي، په کوم ځای د هغې په دې نیت اوس که د قرآن کې شفا ده، بیماران به الله کول. دارنګې د هر مرض علاج په دې قرآن کې شته. د سر درد، د معدې تکلیفه، د زړه درد، د بدن دردونه، نورې بیمارۍ دا ټول په دې قرآن کې شته. خو وجه دا ده زمونږ او ستاسو یقین په قرآن کم شوی. که یقین مغه شان مضبوط وي لکه څنګه چې د صحابه کرامو، څنګه چې د نیکانو خلکو، قرآن مغه کتاب دی. صحابه کرام په لاره تېرېدل، د کلي یو ملکو لړم چیچلی و. وایي تاسو سره څه شته؟ وایي او مونږ سره دم شته دی. وایي قرآن یې پې ووایي وایي سته دم یې پې چې واچوي سته ښه شو. هغې ورله یو کنډک رمه ورکړله. بخاری کې دا حدیث دی. نو عزیزانو قرآن کې شفا ده، هم د ظاهري بیماریانو او هم چې د زړه کې کم شکوک و شبهات وي، منافقت وي پکې، بیمارۍ نه پکې وي، حسدونه وي، ګناهونه وي، دا ټول د قرآن سره صحیح کېږي. دریم صفت د قرآن دا دی وهدن هدایت کوونکی دی، راهنمایي کوي تا ته دا د الله کتابه. څوک چې دا وایي چې قرآن ما اورئ، دا د کافرو صفت دی. قرآن ما اورئ، ترجمه ما اورئ. کافرو به ویله چې لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قرآن ما اورئ، قرآن چې بیانېدو شور کوئ تاسو، شکوک او شبهات اچوئ خلکو ته. مسلمانانو دپاره هدایت دی. ورحمتون او رحمت دی دا قرآن. رحمت نه مراد سبب د نرموالی د زړه دی او د الله د طرفه رحمتونه دی دا قرآن. کم ځای کې چې قرآن لوستلی کې، په کومو غوږونو کې چې د الله کتاب لوستلی کې، په کومه ژبه ویلی کې، په دوی د الله انوار
د الله رحمتونه په نازلېږي. قرآن کې الله فرمایي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کله چې قرآن لوستلی کېږي غوږ ورته کېږدئ، خاموش شئ. د دې لپاره چې په تاسو رحمتونه وشي. د الله رحمتونه دي په دې قرآن کې. رحمت مونږ او تاسو یو معمولي شی ښکاري، خو دا رحمت د الله تعالی لوی نعمت دی. چې رحمت در باندې وشو، بیماریانو نه بچ شوې، دشمنیانو نه بچ شوې، پریشانیانو نه بچ شوې، د غلطو عقیدو نه بچ شوې، د شرکونو، د کفرونو، منافقتونو نه، د قبر د عذاب نه بچ کېږي په رحمت د الله تعالی. د جهنم د عذاب نه بچ کېږي آن تر دې چې جنت ته چې ننوځم د الله په رحمت. نو رحمت د الله تعالی لوی صفت دی چې په انسان باندې وشي. خو الله وی هدایت دی، د هدایت کتاب دی او د رحمت کتاب دی. د چا د پاره؟ للمؤمنین، د مؤمنانو د پاره. د ایمان والا د دین فائدې اخلي. هر چې کافر دی، فاسق دی، فاجر دی، عمر تیر شي 80 کاله او یا کاله، خو دې قرآن ته غاړه کېنږدي. پویم نشي چې رب العالمین دا کتاب ما ته رالیږلی دی چې دې کې به څه وي، د څه نه به یې منع کړی یم او د څه حکم به ما ته کړی وي. زما رب، زما خالق، چا چې زه پیدا کړی ټول کائنات پیدا کړي. بدبخته بدقسمته خلک دي چې د قرآن نه محروم شي. خلک خو عام خوش قسمته دی ته وایي یاره وایي ډېر خوش قسمته دی، کور یې جوړ کړی، ډېر خوش قسمته، کاروبار یې ډېر ښه کاروبار دی، ډېر خوش قسمته دی، گاڑی لري، بچی لري. الله تعالی وایي دا ټولې غلطې خبرې دي. خوش قسمته هغه انسان دی چې قرآن سره تعلق وي، په قرآن باندې پوهېږي، د قرآن علم ته الله کېنولی وي، په قرآن باندې الله ورته د عمل کولو توفیق ورکړی وي. او دغه خلک د خوشاله شي چې چا سره د قرآن علم دی، زړونه خوشاله وي. الله قرآن کې خپل دلته ورته آیات کې فرمایي قل ورته ووایه ای پیغمبره چاته ووایم دې مؤمنانو ته چې د قرآن نه خوندونه اخلي. بفضل الله چې خوشاله دي شي په مهربانۍ د الله تعالی باندې، ورحمته او د الله رب العالمین، وبرحمته او د الله پر رحمت باندې. ترغیب د دې قرآن طرف ته په دې خوشاله شي. فبذالک پس په هم دغه باندې معنا د الله په فضل او په رحمت باندې فلیفرحوا خوشاله دي شي دا مؤمنان د ایمان والا. په دې خوشحالي پکار ده. فضل د الله تعالی دین مراد قرآن دی چې قرآن چاته ملاو شوی. رحمت نه مراد عقیده د توحید او د سنت ده. صرف قرآن هم نه چې د پیغمبر د سنت مطابق رواني. دا دواړه سبب د خوشحالی دی د ایمان. د ایمان بدر کې راشي خوشحاله وي. دویم فضل نه مراد یا قرآن دی او رحمت نه مراد چې الله تعالی څوک د دې قرآن والا ګرځولی وي، د قرآن طالب، د قرآن اوریدونکی، د قرآن ویونکی، د قرآن عالم، په قرآن باندې پوهیدونکی، په قرآن باندې عمل کوونکی، په قرآن باندې ایمان لرونکی. وبرحمته رحمت دار چې تعالی توفیق درکې قرآن خوشتا او چې توفیق دته ملاو شي د قرآن ته کېنی. نو فضل نه مراد قرآن، رحمت نه مراد یا سنت او یا رحمت نه مراد توفیق چې الله رب العالمین تعالی توفیق درکې او د قرآن ته کېنی. نو رب العالمین فرمایي چې په دې خوشاله شي او خوشاله دي شي مؤمنان په دې قرآن باندې. هو خیر دا قرآن چې دی دا غوره دی، ډیر غوره دی مما د هغه مالونو نه یجمعون چې دا خلک را جمع کوي. چې دا شپه ورځې په ځان باندې یوه کړې ده، نه مونځ شته نه اودس شته، نه د روژو اهتمام شته، نه د قرآن تلاوت شته، نه قرآن سره تعلق شته، نه د زړه د نرموالي دپاره د یو عالم بیان اورېدل شته. دا ټول مالونه چې راجمع شي د قرآن ته نه رسېږي. دا ډېر غوره کتاب دی. د دې وجې نه پیغمبر هم داسې فرمایل
خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. بهترین په بهترینو انسانانو کې هغه دی چې قرآن زده کوي او قرآن بل ته ښایي. قرآن لټیم ورکوي، دا د الله خبرې، دا د الله میسج، دا پړاوی د قرآن یو دی میسج. فما بلغت رسالته. رساله او ته عربي کې وایي، پښتو کې ورته خط وایي، اردو او فارسی کې پیغام، انګلیش کې ورته میسج وایي. قرآن هم د الله میسج دی، خط دی، مونږ ته را لېږلی دی. خو مونږ بې پروا انسانان چې په انګلیش باندې یا په عربی کې په بله ژبه څه میسج راشي فورا یې بل ته ښایو چې دی به څه مطلب. خو د رب دا کلام په کمرو کې دا قرآن زوړ شي، پاڼې وشو کې عمر تیر شي، خو انسان سره دا سوچ پیدا نشي چې د الله به ما ته څه ویلي، د الله سره زمونږ دومره تعلق هغه نشته دی. عزیزانو په دې ډېر افسوس پکار دی او ډېر د زړه درد پکار دی. دا نن سبا چې څومره پریشانیانې دي او څومره غمونه دي او لا به وي، دا خو دنیا د ختمه به شي، خو په آخرت کې به هم د دې قرآن باره کې به تپوس کېږي چې کتاب مې در لېږلی و، تاسو زده کړي څومره عمل دې پې کړی. نو الله وایي دا غوره کار پسې ولګېږي، قرآن پسې. قل ورته ووایه ای پیغمبر ارأیتم ما انزل الله لکم. قرآن د تحلیل او د تحریم کتاب دی. قرآن کې شفا ده، قرآن کې هدایت دی، قرآن کې دا مسئلې ذکر دي چې دا حلال او دا حرام. مشرکانو بس کول په زوره به په ځان باندې شیزونه حرام ولا په زوره به په ځان باندې یو شیزونه هغه حلال ول. الله چې څه حلال کړو هغه به حرام ول، او الله تعالی چې څه حرام کړو هغه به څه کول، هغه به ځان ته حلال ول. نو الله رب العالمین په دوی باندې رد کوي چې تحلیل او تحریم مکوئ. د ځان نه یو شیز ته حلال مه وایئ او د ځان نه یو شیز ته حرام هم مه وایئ. د دې وجه نه بې دلیله خبره د چا منل او بې دلیله فتوا ورکول چې دا حلال او دا حرام، دا کفر او دا اسلام، داسې مفتیان به رب العالمین به په ورځ د قیامت به د جهنم ته ورارتوي چې د ځان نه فتوی ورکوي، ځان نه شیز حلالوي، د ځان نه یو شیز حراموي. حلالم بین دی پیغمبر فرمایي او حرام ښکاره دي. تاسو له څه حق دی چې تاسو د ځانونه شیزونه حلالوئ، ځانونه حراموئ. دیو جن صحابه کرامو ډېر احتیاط کو په فتوا کې. یو چا د نه تپوس وکړو مولا کمې که هر څومره غټ شیخ یې ډایرکټ جواب مه ورکوه، ورته صبر وکړه، زه به کتاب وګورم، زه به مسله وګورم، 3 ورځې پس به راشي. علم دا دی. بیا خاص کر د نن سبا مفتین فتوا ورکړي، کتاب ورپسې رستو ګوري او بیا یې رستو یا وګوري یا یې ونه ګوري. نو د ځان نه به یو شیز ته حلال هم نه وی، د ځان نه به یو شیز ته حرام هم نه وی. نو رب العالمین فرمایي قل ورته ووایه ای پیغمبره ارأیتم ایا خبر راکئ تاسو ماته یا فکر کړی دی تاسو، سوچ مو کړی انسانانو، ما انزل الله هغه څه چې الله تعالی پیدا کړي نازل کړي دی. الله تعالی الله په حکم نازل شوی، معنی الله پیدا کړي. لکم ستاسو د پاره من رزقنا سر رزق حلال چې الله تعالی پیدا کړی دی او ستاسو د پاره حلال ګرځولی دی. فجعلتم نو پس ګرځوئ تاسو، جوړوئ تاسو منه د دغې رزق نه حراما، بعضې د هغې نه حرام ګرځوئ، و حلالا او بعضې حلال ګرځوئ. په خپل اختیار باندې ځان نه قانون جوړوئ، ځان نه قانون پاس کوئ چې بس الله خو حرام کړي خو راځئ موږ به حلال کو، الله خو حلال کړي دي موږ به حرام کو. او خدارنګ په خپل علاقو کې، په خپل کاروبار کې، په خپل عزیزوالی کې، په خپل ځانونو کې، په خپل بچو کې، خپل اعمالو کې دا سوچ پکار دی چې موږ د ځانونو نه څومره دا دین بدل کړی دی. نو دا ګوره غټه ګناه ده. موږ ګناه ته جایز وو، جایز ته ګناه وو، دونه حد ته رسېدلی یو.
قل ورته ووایه اے پیغمبره الله ایا الله تعالی اذن لکم اجازت درکړې تاسو ته ولی الله تاسو ته اجازت درکړې چې دا حلال کوي دا حرام کوي د حرام نه د حلال جوړولو اجازت تاسو ته الله درکړې یا د حلال نه د حرام جوړولو ام علی الله بلکې تاسو په الله تعالی باندې تفترون دروغ جوړوي نه الله اجازه نه درکړي اجازه خو رب العالمین نه درکړي بلکې تاسو دروغ جوړوي په الله تعالی باندې رزق نه مراد فصلونه دي څاروي دي او ټول برکات د اسمان نه نازلېږي د باران په وجه باندې ځکه انزلنا ویو په الله باندې دروغ وایي تاسو څوک چې بے علم فتور کوي دا په الله باندې دروغ وایي ځکه چې ته خو اخبار ورکې د دې چې دا شیز جائز دی ناجائز دی حلال دی حرام دی نو حلال او حرام خو د الله کار دی او چې ته اخبار د الله تعالی نه ورکې په دروغ نو غټ دروغ دی په الله وتړل امام ابن القیم رحمه الله په اعلام الموقعین کې لیکلی چې د ټولو نه غټه ګناه په ګناهونو کې هغه دا د بې علمه فتوا ورکول د شرک نه هم دا غټه ګناه ده او په دې باندې بیا ډېر دلایل هم دي او د دې شرک بنیاد چې دی دا هم په دې وجه باندې په امت کې پیدا شوی چې بې علمه فتوی شروع شوي نو رب فرمایي داسې مه کوئ د ځانونو نه څه شی مه حلالوئ او د ځانونو نه یو شیز مه حلالوئ چې الله حلال کړی دی او هغه ته حلال ووایئ چې الله حرام کړی دی او هغه ته حرام ووایئ چې الله ورته اسلام ویلی هغه ته اسلام ووایئ چې الله ورته ایمان ویلی هغه ته ایمان ووایئ او چې الله ورته کفر ویلی شرک ویلی نفاق ویلی بدعات ویلی هغې ته همغه شانې ووایئ صحابي راغې دا شکل لږ داسې ګډوډ شوی رث الهیئت ګرد غبار وهلو نبی علیہ السلام ورته ستا سره څه پیسې میسې نشته هل لک مال هغه ویل څنګه مال وایي چې هر قسم مال وي وایي د الله پیغمبره دا وخان دا اسونه والغنم دا ګړې بزې والرقیق والامان دا ټول زما دي ډېر زیتو نبی علیہ السلام ورته ویل اذا آتاک الله مالا چې الله درله مال درکړی وي فلیرى علیک په ځان یې راښکاره که ان الله يحب ان يرى او ان يرى اثر نعمته على عبده چې الله په چا انعام کړی وي د الله خوښه ده چې هغه دا نعمت راښکاره کړي واما بنعمت ربک فحدث اولې په ځان باندې وخوره په ځان یې راښکاره بیا نبی علیہ السلام ته تپوس وکړو چې ستاسو د اوښان چې پیدا شي غوږونه روغ وي وایي او د الله پیغمبره وایي تاسو لاړ شئ که نه په دې چړو باندې ورله دا غوږونه کټ کړي چې دا د فلاني بت په نوم باندې دا د فلاني بت په نوم باندې مخکې تېر شوي وسیله حام دا تاسو کوئ او نبی علیه الصلاة والسلام ورته بیا ویله چې دا مه کوئ کنې عذاب به در باندې راشي یعنی د ځان نه یو شیز په الله رب العالمین اوښ حلال کړی دی او ته د بابا په نوم باندې خاص کې ته حرام کی نو داسې مه کوه داسې په هر کار کې عزیزانو سوچ کوئ خپلو کاروبارونو ته خپلو ټولو دغه ته نو بیا انسان ته پته لګي چې زه څومره حلال خورم څومره حرام رب العالمین فرمایي وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة پدیات کې الله رب العالمین د دغه خلکو په دغه شرک باندې رد کوي شرک دا دی چې د ځان نه یو شی حلال کړی وي د ځان نه حرام کړی وي د یو چا په خوله باندې دا شرک شو کنه الله سره شریک جوړ کړو عدی ابن حاتم چې کله راغی اسلام راوړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلا چې دین نصاراو يهودو د خپل الہو باطلو هغه صورت په خپل علماو کې جوړ کړي څه مطلب
اتخذوا احبارهم ورهبانهم خپل علماء نه الها جوړ کړي معبودان. عدي رضی الله عنه ویل چې د الله پیغمبر موږ ته نه سجدي کولې نه رکوګانی. هغه ویل نه، وای چې هغه به څه شي حلال ویل تاسو به حلال غنو کنه، وای او وای چې څه شي به حرام ویل تاسو به حرام غنو کنه، وای او وای فتلک عبادتهم، دا د هغه بندگی ده چې دا غوی د وجه نه یو شي حلال وي. نو الله رب العالمین دی آیات کې فرمایي رد کوي په داسې خلکو چې په الله یې دروغ جوړ کړي دي او په ورځ د قیامت به دوی څه کوي. نو رب فرمایي وما ظن الذین، او څه ګمان دی د هغه کسانو یفترون علی الله الکذب چې جوړوي په الله تعالی باندې دروغ، د دروغ فتوی ورکوي یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې. په ورځ د قیامت معنا چې سبا وکړي شي د دوی سره په ورځ د قیامت. قیامت باره کې د دوی څه ګمان دی یا ماذا یفعل بهم، سبا وکړي شي د دوی سره د دوی د قیامت باره کې څه ګمان دی. قیامت به نه راځي، حساب به در سره نه کېږي. یا یوم القیامت معنا دا ده چې څه به وکړي شي د دوی سره په ورځ د قیامت، معنا سزا به ورته ملاویږي. ان الله یقینا الله تعالی لذو فضل خامخا خاوند مهربانی دی علی الناس په ټولو خلقو باندې. نو ځکه ورته دا ښکلی دین را لېږلی. ان الله لذو فضل علی الناس کې اشاره ده دې خبرې ته چې هر کله دا خلک دومره جرأت کوي او د الله د دین خلاف کوي، ولی په عذاب ناراضي؟ جواب وشو چې الله ډېر مهربان بادشاہ دی، به مهلت ورکوي. کله چې عذابونه پراتلل نو به یو انسان هم نه وي. امام ابن جریر فرمایي فی ترکه معاجلتهم بالعقوبه فی الدنيا، او یا ان الله لذو فضل علی الناس، کوم شیزونه چې الله حلال کړی دي امداد الله مهربانی ده. نور شیزونه حرام ځان ته محلالوا، الله در باندې غټ رحم کړی دی، مغه قانون ومنه. ان الله یقینا الله تعالی لذو فضل خامخا خاوند مهربانی او د فضل له علی الناس په ټولو انسانانو باندې، ولكن اکثرهم لیکن زیاد د انسانانو نه لا یشکرون شکر نه ادا کوي. شکر نو باسی معنا دارا چې د الله خلاف کوي، د الله رب العالمین د دین خلاف کوي. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول په قرآن باندې روان کی، د قرآن مطابق د رب العالمین مونږ ته زندگی را نصیب کی، او رب العالمین دې زمونږ او تاسو شوق مینه او محبت د الله د کتاب سره پیدا کی، د پیغمبر د احادیث سره. آمین یا رب العالمین. وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.